په دې ترڅ کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د میرمنو د چارو د څانګې مشرې پتمنې مېړنۍ او باتورې درنې خور ښاغلې خاپیرۍ شینواري ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپلې خبرې زموږ سره شریکې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ورونو او ګرانو خویندو، ستړي مسئ په خیر راغلی. زه د پښتون سوسیال دیموکرات ګوند د ښځو د اړخ نه تاسو ټولو ته د پخوانۍ د صوبې سرحد چې اوس په خیبر پښتونخوا باندې یادېږي د زړه د کومې مبارکي یم. په رښتینې سره د ژوند کې د هېچا ارمان نه دی وتلی که اوس په دې ورځ باندې د پښتنو سوسیال دیموکرات ګوند ډاکټر کبیر ستوری ژوندی وای، هغه به په نن ورځ باندې ډېر خوشحاله وای. خدا چې زموږ ستاسې سره نشته، خدای دې دی وبخي. ما نه بخښنه غواړم، دا خبرې ټولې رانه غلطه دي ځکه چې موږ هېڅ وخت میکروفون ته نه یو ولاړ او خبرې مې نه دي کړي. که ما نه کومه غلطي کېږي زه تاسې ټولو نه بخښنه غواړم. زه په خپله ځانه د زړه د کومې ټولو پښتنو ته د دنیا په هر کونج کې چې ډېره مبارکي ورته یم د خیبر پښتونخوا چې دا په دې نامه باندې یاده شوه. خو زه ډېره خوشحاله یم چې زموږ ګرانو خویندو په دغه غونډه کې نن ګډون کړی دی او دغلته راغلي دي او خدای دې وکړي چې نورو غونډو ته هم همدغسې لاړې شي او کښېني په خپلو غونډو کې د خپلو مړونو سره یو ځای. زموږ او ستاسې هغه غټه بدبختي چې دا په پښتنو قوم کې هغه د بېسوادۍ ده او خصوصا د ښځو پښتون قوم کې خو ښځه داسې یو شی دی بیچاره چې هغه یا د ګور ده یا د کور ده. نو په دې خاطر باندې موږ ټول وارخطا کېږو چې میکروفون ته خبرې کړو، وار رانه خطا کېږي. تاسو ته نوره ښه ورځ او شپه غواړم او ستاسو په درناوي.